یو کلی وي او په هغه کلی کې ډېره زیاته ګرمي وي. په هغه کلی کې یوه چوډې لیونۍ ګرځي په یخه هوا پسې. د هغې ډېره زیاته ګرمي شوې وي او چېرته یخ ځای ګوري په کلي کې او هلته ځي. په دغه کلي کې خو هغه ځای ډېر سخت یخ دی. هغه سړي سره څومره زیاته واوره ده او یخې اوبه دي ورسره. زه ورځمه چې هغه واوره اوبه ترېنه واخلمه. په دې کې به زه کښېنمه، سمه یخه به شمه. زما خو ډېره زیاته ګرمي شوې ده. دا چوډیل بیا راشي یو دفتر ته او په هغه دفتر کې کښېني. زما نوم دی خطرناکه چوډیل. زه چې کوم ځای ځم هلته انسانان خورم، خو نن انسانان نه خورم ځکه چې زما ډېره زیاته ګرمي شوې ده. لومړی به ځان یخه کمه. دا وګوره د انسانان څومره یخو ایستګانو ته ناست دي. موږ چوډیلان خو د ګرمۍ له لاسه تباه شو تباه. ملک هغه وګوره زموږ دفتر ته چوډیل راغلې ده، په کرسۍ کې ایسې ته ناسته ده. ملک هغه ډېره زیاته خطرناکه چوډیل ده. ملک زه خو وایم چې دا ایسي دا بټن به ورته ووهو او دا ایسي به ورته بنده کړو، نو بیا به دغه چوډیل د دغه ځایه وتښتي. کني دغه چوډیل خو دومره زیاته خطرناکه ده، دا خو به موږ ژوندي پرېنږدي، دا خو به موږ ضرور وخوري. واو ورشه هغه د ایسي د بټن داسې د غلې غوندې ورته ووهه چې هغه ایسي بنده شي چې دغه چوډیل دغه ځای نه وتښتي. کني دغه چوډیل خو دومره زیاته خطرناکه ده چې دا به موږ وخوري. زر ورشه او هغه بټن غلې غوندې ورته ووهه چې دغه چوډیل پرې پوی نه شي. زر ورشه. نو بیا په هغه چوډیل باندې په هغه کمره کې ایسي بند شي، بجلی بند شي. چې کله بجلی بند شي نو په هغه کوټه کې لږه شانتي تېره شي او هلته نه ایسي لاړه شي. دغه چوډیل ډېره زیاته خطرناکه وي. چې کله ایسي پرې بند شي نو هغه چوډیل باندې خولې راماتې شي او چوډیل په کرسۍ کې ناسته وي او دا ډېره زیاته خطرناکه وي او په دې کوټه کې سترګې ایخوا او دیخوا غړوي. څه شو هغه خلک؟ د دې هغه ملک څه شو؟ ما پسې ایسي بنده کړه. زما نوم دی خطرناکه چوډیل. چوډیل د هغه ځای نه روانه شي، خپل کور ته راشي. د دې کور په یوه ونه کې وي. په هغه ونه کې یو وړه شانتي کوټه وي. هغه کوټې ته درپۍ ورلګېدلې وي او دغه چوډیل چې کله راشي په هغه کې کښېني او دا چوډیل ډېره زیاته غوسه وي او خولې پرې راماتې وي او دا وایي چې څومره ظالمان انسانان دي چې ایسې ته یې پرې نه ښودم. بیا په لاره باندې درې ماشومان روان وي او دغه ماشومان د چوډیل کور باندې راشي، خو د دغو ماشومانو سره یوه داسې جینۍ وي چې هغه جادو کولی شي. دغه شان هغه چوډیل د خپل کور نه راکوزه شي او ماشومانو ته ډېره زیاته غوسه وي او ورته کریدلې وي او ماشومانو ته وایي ماشومانو زه به تاسې ټوله وخورمه. ما خپل کور ته بوځئ او ما هلته ایسي ته کښېنوئ او ما له واوره راکئ چې زه یخه شمه. زما ډېره زیاته ګرمي شوې ده او تاسو انسانان خو ډېر زیات ظالمان یئ ظالمان. په دغه وخت کې له هغه دوه ماشومانو سره هغه جادوګره جینۍ ورسره وي نو هغه درې واړه له دې ځایه غایب شي په جادو باندې. هغه چوډیل ډېره زیاته په قهر وي. هغه وایي چې دغه ماشومان له دغه ځایه څنګه غایب شول. هغه چوډیل ډېره زیاته خطرناکه وي.